سلامونه او احترامات ملګرو. صدام حسین شباب یم. دا یو ځانګړی ویډیو زه نن د خپل یو خوږ یار افسر افغان دپاره ریکارډ کوم چې د هغې د فیسبوک د پاڼې چې کوم فالوورز دي هغه 1 میلیون یعنې 10 لکو ته رسېدلي دي. زه چونکې په ایگزام مې روان دی، مصروفه یم، سټډي کوم، بلکې سټډي ته ناست یم، خو دا سوشل میډیا مې کته ډېر ملګري هغې ته مبارکي ورکوي. نو زه هم د خپل اړخه افسر افغان روډ ته د دغه فیسبوک د پاڼې چې د هغه 1 میلیون یعنې 10 لکه فالوور پوره شوي دي، په دې زه هغې ته د خپل زړه د کومې مبارکي وایم او زه د هغه ډېره شکریا هم ادا کوم. او ټول پښتون قوم چې څومره هم دی د هغې چې څونه ستړي کړي دي دوی دپاره، هغه که په سټیزن جرنالیزم کې دي، که په ناڅاپي مشاعرو کې دي، د دې د ترڅنګ که ټپي دي، که غزلې دي، هغه چې څومره هم اکټیویټیز کړي دي په هغې کې د پښتون قوم دپاره، د دې پښتون ولس دپاره یو ښه پیغام، یو ښه میسج موجود وي. نو زه په خپله ډېره شکریا هم ادا کوم چې هغه د دې ځپلی شوي قوم دپاره یو ښه کار کوي د هغې د پرمختګ دپاره. او زه ورته یو ځل بیا د خپل زړه د کومې سره د خپل روممیټ میر حسن خان اتل صاحب د طرفه هم مبارکي ورته وایم. د هغه محنت موږ ته ښکاره کوي، شو کوي چې هغه څومره ورک کوي، څومره کار کوي د دې پښتون قوم د پرمختګ دپاره او د دې په پرمختګ کې خپل کردار ادا کوي. افسر افغان سره چونکې زما خو ډېر ټیم رابطه هم نه ده شوې، خو زه هغه زه یو ځل بیا ډېر مبارکي وایم او غواړم چې الله ورله نور هم داسې طاقت ورکړي چې د دې پښتون وطن، د دې پښتون قوم د پرمختګ کې خپل کردار ادا کړي. ډېره مننه.